خر له متیازي ورغلي دي خو چې متیازي کړی ول دا د دنیا من یو بادشاہ یو سره پلار روانو تپوسه ته وکړو چې کاکا چرته زه خر مخ کې دی ورپسې او ته روانم غریب سره ما بادشاہ ورته وی چې سوي هغه بدر کوم خو زه درنه یو څو تپوسونه کوم داغه جواب راک ته چې سوي زه بدر کوم اخروالا ورته چې وای و اول خو می دا سوال در باندې چې د دنیا منځ کم یو خروالاو خو زمونږ د پاکستان خروالا نه او خيار خروالا هغه ورته د دنیا منځ ویلو و راځه دا خو د ول دومره معمولی خبر او کړه چې زما د خرطم معلوم دی بادشاہ اوس خروالا ته دا پته نشته چې دا بادشاہ دی خو یاسي په اسوک سور سړی دی او سړی ور سره خر له متیازي ورغلي دي خو چې متیازي کړی ول دا د دنیا منځ زما خر د بل ځای کې متیازي نه کوي دا منځ دی او بادشاہ سلام دا صاحب وي که یقین دې ناراضي نو بس پړې راواله او کچوای سلور والا طرف ته دنیا کچ کا دای منځ دی او زه خو مزدور سړیم ز خپل کار پسې روان بادشاہ و او سم بلا و او د دنیا کچ کولې سوکشي دا دنیا منځ دی کنه ورته بس یو پښتنه درنه بل کوم چې د اسمان ستوري څومره وي د اسمان ستوري ول دم ماته معلوم روان دي په لار د شګو یو لو ډیره په مخه ورغله ول دا شګي دی ول د اسمان ستوري دومره دي که یقین دې ناراضي نو وېش مارا دا ذرات شماره دومره بادشاہ خدا کاکا اخرینه تپوس درنه کومه چې دی وخت کې خدای څه کار کوي دی وخت ورته برادر دو سوالونه مې در ستا حل کړ زه پیدا روانم ته پاس سورې دومره سپک خوراته مګوره ترا کوشا لخت والا دا خرشړه زب په دې اس سور شم بیا ته تپوسو کو زب جواب در الله دې سرد عقل بادشاہ په غرونو سر را کوشو خروالای په اس کې نو له د لګر لخت واغسته خرشړه کله کله سرد عقل او سرد عقل لیونه په غرونو سر شوي ولې سرد عقل تاسو خیال وکړئ په پاکستان کې صرف دیر ډیویژن ته د اسلام ډیر ضرورت و یعنی آغاز د اسلام د دیر نه کیږي با سواد ډیویژن نمایدا دیر صغار حرا دي چې اول اسلام بد دغه زین را دغه کی تاسو الله دې چې چانه فهم والی چانه عقل والی چانه سمجھ بادشاہ سره د عقل پټه پړوند کو را کوشو خروالای په اس کې نولو د لرګي واغستو خاري شړل ویلو تاسو کا ویلې په دې مې پوي کچ دی وخت کې خدای څه کار کوي هغه اصل الله تا ورکړه ویل دی وخت کې خدای دا کار کوي چې تا نه اس واغستو مال راغ او لړ تاسو خیال دی وخت کې خدای څه کوي نو د خدای شؤون دي شان دي بار وخت کې خپل خپل شان اوس دی وخت کې څه شان دی دی وخت کې دا شان دی چې ته خروالا کړې او زه پاس سور کموته نه لا عزیزانو عرض می داو چې په دې کائنات کې د الله وجود دی او کل یوم هو فی شان زمانہ کل یوم هو فی شان چی شان است چی شان یعنی اوصاف کمالات ندارت پایا کل یوم هو فی شان ار ورځ د الله په یو نوی شان کې چی شان است چی شان یعنی اوصاف کمالات ندارت پایا اے الله ستاد کمال اوصاف چې دي داغه انتها په دې کائنات کې سوچ کې هر طرف باندې چې سوچ کې یو ځای کې به دماغ وځي مخ کې بنشي نو عرض مې دا کولو چې الله ستا په دې دومره غوندې سرګوټي کې دا براشي چې خدای چا پیدا کړ نو عزیزانو د خدای تعریف بس دا کوي خدای ته خدای زکه وي خود خدای معنا څه خود دا بیا علماء نه تاسو کوي چې خود څه معنا بل خبره ده چې د الله په تعریفونو کې یو تعریف دام ده چې ما لا ابتداء له ولا انتها د الله ابتدام نشتا ابتدا دا معنا چې یو شی مخکې نو اوس پیدا شونه ابتدای شروع شو انتها دا معنا چې وو او ختم شو انتهای وشو نه ما لا ابتداء له ولا انتها دا الله لوی تعریف دا دی چې نه ابتدا لري او نه انتها لري
وجود دې څه شي. بیا علماء فلاسفه او منطقيان یو باس کوي چې الله کلی دی او که جزئی دی. دا هم هغه د خپل عقل مطابق اسونه زغلي. که جز دی نو کل څه دی، که کل دی نو د اجزای څه دي او مرکب د څه شي. لکه زه اوس یو کلی ما، زه کلی زما اجزا دي خاورا اوبه اور پلان. خیالم راغی که کلی دی نو اجزای څه دي. د دوی دماغونه چې یو ځای ته لاړ شي نو الته ودرېږي، هغې نه په مخ کې نشي. لکه دا طالبان حضرات پوهېږي په حکمت کې یو باس راځي هایولا څه شی دی؟ ټول کتاب خلاص ونه طالب پوه شي چې هایولا څه بلا ده، ونه په استاد پوهي چې هایولا څه بلا ده. بس یو گردان دی، بمبه ده او پشم دی او پلانې دی او پلانې دی او پلانې دی. زمونږ یو استاد زمونږ په هدایت الحکمت کې چې ډېر تنګ کو، هغه هایولا دا شی دی راشي چې نستاسو عقل ورځي او نه زما داسې ګوتې دواړه ونیوې وې د دې دواړو ګوتو په دې منځ کې چې دا کومه علاقه ده دا هایولا دی. اوس که دغه نو دوربین ولا راوړي چې وی ګوري چې دا هایولا څه شي. خیال راغی دا فلاسفه او حکما چې دي د دوی هم دماغ یو ځای ته چې لاړ شي الته ودري. عزیزانو دین هغه شی چې چرته د انساني عقل خاتمه وشي الته د دین ابتداء. انساني عقل چې ختم شي الته د دین ابتداء. نو دین د عقل نه خلاف شی نه دی. خبره دا ده چې د انساني عقل رسای دین ته نه کیږي. تاسو خیال راکړئ. لکه یو سړی تپوسو کوچه سړی پاودس کی او هغه نه هوا خارج شو نو دې بچ چل کوي څه چل وکړي ها او داس وکړي یعنی مخلاص به وینځي کنه. کم زنه چې باد وتی دي دغه ځای خو نه وینځي کنه. نو ګنده شوی کم ځای دی وینځي کم ځای. عقل دا وای چې به دې کم ځای نه هوا وتی ده داسې وینځه. نو هوا کم ځای نه وته وینځي مخلاص او خپې. عقل دا دی. عقل داسې مثال دی لکه زمونږه په دې ملک کې ساينسدانان هم ډېر او اوس خو یو نوی ټکی راوتی دی ټیکنالوجي. دا زمونږ صدر صاحب دا لفظ ډېر زوتی ټیکنالوجي پوه نه یو چې ټیکنالوجي څه بلاته وایي خو ټیکنالوجي وایي. ټیکنالوجي یو صحیح معنو میں ټکی ډېر وایي او یو ټیکنالوجي ډېر وایي. نو دغسې دا ټیکنالوجي والا چې دي که نه دا یو پروفیسر روانو الکان ور سره دی او کوک کین بکیده. که تاسو د ساينس دا ماسترانو ګورئ دی چې په لار دي د سکاګه کینځي او د خلکو ته دا شوکې چې دا د ساينس ټیچر دی یا د ساينس استاد دی نو د په دې کائنات کې ریسرچ کوي دغه فکر پکې کوي او کنه جاز به جوړی چې دوی بم سپوږمۍ ته خېدي کې نه غولنو سپوږمۍ ته چې څوکي جا مچې نوري چې غولې شاتي پاکستان ته ګوره سپوږمۍ ته خطو ته ګوره نه پرېږده چې دا ښځې ګرځي. نن مې کتو بله ورځ یې واده شوی دی نن یې بربنډه لونډه ځان سره کېنولې وه او ګرځولی. هیڅ په شرمونو مالو شرمې دی خو لا نکریزي هم نه دي تلي د لاسونو نه شرمېدل. یا غاټ پښتون دی صاحب غاټ. بل مې وکتو صاحبه دلته دا لارۍ مارۍ رنګۍ نن مې کته جوړه کړې ښځه ځان سره په دغه سړک کېنولې وه په سکوټر مستریانو. اوس به د غریب څه غم جاړي. مونږ خو به د غریبانو ملګرتیا کوله چا ہے دوی سره زیاتې کېږي او دا غریب نه لوی زن طلاق نشته د ده وس نشته د ده وس نشته. او گربه مسکین اگر پرداشتے گربه مسکین
अगर बर्दाश्ते तुख्म गुंजश अज हवा बर्दाश्ते व दे गरीब पिशो कचरता वजर लरले गरीब पिशी मजूबा तो वजर वरो लगावा पदेमला अवाइलू जवा नो दे गरीब पिशो कचरता वजर लरले नो पहावा के बे दमारगानो बेड़ा तबा करे पावा دا غریب ته تاسو مونږ چې لک خيو وسم نشته چاله چې سکوټر خدای ورکړي داغه حال وګوره چاله چې موټر سایکل خدای ورکړي داغه حال وګوره چاله چې موټر خدای ورکړي اخو دې په نالت داغه حال زما عزیزان ورځ مې داو چې خپکیږي ما ټول د هلاکت او د تباہی په کشتۍ کې سواریو او کشتۍ په گرداب کې ګیره ده د غرقېدو انتظار کوي چې کله بغیر کی انتظار دا کوا دا انتظار مکوه چې په دې ملک بچرته خیر راځي او تب خکېږي یا تا ته د سکون ژوند ملاوي او د زړه تسکین بدرته ملاوي دا انتظار مکوه د تباہی کشتۍ کې سورې او کشتۍ گرداب کې ګیره ده اوس انتظار د غرقېدو کوا چې غرقېږي بګر لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جبريل راغی تاسو ته کول یا رسول الله اخبرني عن الاسلام اخبرني عن الساعه اخبرني عن الايمان وغيرها وغيرها اخر کې ته تاسو کې چې یا رسول الله اخبرني عن الساعه پدې مې پوي کچ قیامت وکړي علما لیکي چې ایمان اسلام احسان دا تاسو نه چې پیغمبر نه وشو دا خو کمال نو جبرائیل بیا د دې تاسو سره د قیامت سره مناسبت چې تاسو کول چې یا رسول الله قیامت وکړي مولانا شبیر لیکلی دي چې تاسو مطلب داو چې یا رسول الله ایمان احسان دا خو کمال دی او ور کمال سره زوال لازم دی کمال دی راته بیان کړو چې د زوال ورځم راته وخیا چې زوال به کړي عزیزانو دنیا کمال تور رسیدا دغه نه پاک نور څه شته نه اگه کما مزه ده چې تا پرې خوا اگه کما گناه ده چې تا پرې خوا اگه کم عیش ده چې تا پرې خو نو کمال تک دنیا اورته ده اوس د زوال انتظار کوي چې زوال به کړي تاسو پوښتنه عرض مې داو چې قران کریم چې څه ویلي په دې شپاره سنې یقین لري مولانا تنویر رحمت الله علیه ته یو سړی را و یو بزرګ ته یو سړی راغی چې صاحب دا د قبر معاملې به ما ته څنګه پته ولګي هغه ورتل دا خاصانه خبره ده که زمړ شم کاغذ او قلم ما سره په قبر کې کېده او 3 ورځې پس راشه چې لاندې په ما ستيري ابه مې درته لیکلي کاغذ به پاس کړو 3 ورځې پس بزرګ مړ شو دور سره قلم او کاغذ لاندې په لاحت کې خو خبره باندې 3 ورځې پس چې ورغه قلم هم پاس پروت ته او کاغذ هم پروت ته په کې ورته لیکلي چې بچیا د خبر معاملې ذوقي وا ذوقي دې ته وایي چې کوم شی د سکلو سره تعلق لري دې ته ذوقي وایي د خبر معاملې ذوقي وا ما وسکل او تر رواني اوس په ما لاندې ستیر دي نو هغه چار څومره بیان درته وکم ته به نه پوهیږي خو دومره درته لیکم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کومه نقشه د قبر په حدیث کې بیان کړی دا پاغه شپاره سني ایمان لرا ځکه چې ما سره مغه معاملې او شو چې کومه پیغمبر په حدیث کې خیال مراد نو ارګ مې داو چې انتظار اوس د دې کوي چې کیږي بچ نتیجه او انجام به زمونږ سي قرآن کریم د خدای کلام خبره مې دادر تلنده غوندې کوله چې اسلام سره ټوکې خوند نه کوي مخول خوند نه کوي قرآن عام اعلان کړی چې یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه ادخلوا فی السلم کافه ولا تتبعوا خطوات الشیطان اے ایمان والاو ادخلوا فی السلم کافه پټول اسلام کې داخل شئ
ولا تتبعوا خطوات الشیطان، د شیطان د لارو اتباع مکوئ. افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض، په بعض کتاب ایمان راوړه او په بعض مراوړه، دا کار مکوئ. نن وګورئ چې ستا په ملک اسلام نه سټو کې جوړ، نن ستا په ملک پرانا ور سړی ولې تختیږي؟ ځکه چې په ملک قانون نشته. یو ملک په اعتبار د قانون سره دومره یتیم او دومره خوار نه دی لکه پاکستان چې په ملک قانون نشته. ایس مجرم ته د خپل جرم سزا نشته. پلانی ځای نه سړی وتښتولو، پلانی ځای نه هلک وتښتولو، پلانی ځای باندې ډاکه پرېوته، پلانی ځای کې لارۍ وشو کوله. دا ولې دي؟ ځکه چې قانون د ملک دومره نرم دی چې سزا پکې نشته. زه درته د یو غل نه لاس پرې کوم، او په پاکستان کې دا आवाज وشو چې غل نه لاس پرې کیږي، ته وګوره چې ستا په ملک بیا څوک د غلا نامه وایي. سړی به بوځي چټ براشي چې 3 لک روپۍ راولېږه، کینی کټ ورپسې راوړه چې مړې یوړې. موټر به وتښتئ، جواب براشي چې 40,000 روپۍ راولېږه، موټر به ورته. دا ګناه د چا ده؟ ګناه د حکمران طبقې ده چې په ملک کې قانون تباه دی. په ملک کې قانون شته نه. ستا کور به ستا جائیداد سړی به پکې زورګیر شي، 14 کاله مقدمه ور سره کوه، د خپل کور نه به سړی نشي وي. هغه ورځ یو فیصله م کوله، یو ما ته په غوسه شو، ویل ما سره ظلم کېږي، لکه کور دې وران شه چې وران شي، 4 کاله دې کری هم نه ده ورکړې، جایداد هم د بل دی. 15,000 روپۍ الټه ما په مالک جایداد کې خو چې دوی یې ورم کا، ویل اوس دې را سره زیاتې وکړو، 13,000 به دې راته ته اخیستی. دا کوم انصاف دی؟ کرایه‌دار خو د یو میاشتې اجاره دار وي، 100 روپۍ میاشت مې یو ځای درکړی، خو چې پهله تاریخ راغی 100 روپۍ دې راکړې او درته مې وی چې لرې کېږه، یو سکند به پکې نشي سارې دی، کډه به بارې. دا خبره به په تاسو ښه لګي نه؟ انصاف دا شي. د ملک قانون دی صاحب، 14 کاله به دیواني مقدمه کېږي، غړنجېږي راغړنجېږي غړنجېږي، تاریخ شو 24 شو 28 شو، د بلې میاشتې 29 شو، دا پلانې شو پلانې شو، اربونه روپۍ په دې عدالتونو خرج دی. د ملک د فیصلو دا حال. شریعت قربان د شریعت نه. شریعت خو د جماعت خبره ده، رای والا او را پیش کا او گواہی په وکا، یا ته لاس غوس کا یا ته سر پرې کا، خبره اخلاص. هغه آدم خوري چې رانیولې و دوی غړنجېدل نن اعلان وکړو چې پانسی کوي. څه چالي کړي آدم خور ماشومان یې خوړلي، سوی خوړلي دي، اته سلوي اخته خوړلي، اته یې پیدا نه کړ. بیا دوی دا آدم خور رانیولې ده، په خپل زوی اچولې ده، خپل زوی سره د دوی په مخ کې بدفعلی پکړي. دا د دوی هغه انټاروګیشنونه دي. عزیزان عرض مې داو چې دا ورځ انتظار کوئ چې د شپې سمله یو سهار را پاسې، نه تاسو یې یو نه دا دنیا یې. ملک انصاف نشته، انتها ده د ظلم، انتها ده د ظلم. سره سترګه دې وه وخت تېرېږي به، سره سترګه دې نه وه که درنه ښځه چا بوتلم والله که څوک دې تپوس غر کړ. او کور زمونږ ځکه وران دی چې مونږه سره سترګه هم نشته چې په ملک کې وخت تېر کړو، او خدای سره مم جوړ نه دی راغلی، خدای سره مم جوړه نه ده کړې. نو خدای سره مم ورانه ده او حکومت وخت سره مم ورانه ده. نو نتیجه دا چې علاج د مرګ نه بغیر بل نشته چې د ځمکې خوله درته بیرته شي او پکې ټاک شي.
دا پتا سو عذابونه مختلف شکلونو کې ولې دي ترامنډه کې پولیس را سره داس چلو که دا عذاب د پولیس په شکل کې در باندې نازل وو کچرو کې را سره دا عذاب د کچرو په شکل کې در باندې نازل غوړی را باندې ګران شو دا عذاب د غوړو په شکل کې در باندې نازل شو تو سکل باران نه شي توړو لګور چې نور در باندې ګران شي که خدای ته منظور وا نور بګور تاسو خې ورځ لټوي خې ورځ نه بدتر ورځ به در باندې راځي داغه شرمېدل قوم هغه ورځ په لار روانو یو په مخ راغی وی چې مولانا صاحب جمعې پر ورځ تقریر ډېر خې خدا خزي مزه ما ورته مال دله سړی ما پسې موس چرته کولې شي ما پسې چې موس کې دا ټول نران دي ما چې د چا خزي سپینې بورکې په سرای او په کورونو کې په ستر ناس د چا خزي چې د کلو شاملاتي ما پسې مونږ نشي کولای پرې دم امنه چې تاسو په دې سمبو مال ما ستنې نه ایمان ما زه خو ډاکټر یم کونینو ستن چې چاته په کوناټي کې وې پرې نارې بدرنه کونینو ستنې دي شرمېدل داغه قوم شو او داغه نو یو طرف مګرم وا د بل جانب تم سوچو چې دا زمون کم واسو کم اختیار دي دا مونږ څه کوو تاسو وای په ایمان زمون په دې ملک کې چرته شریفان پاتې شو شریف سره څه ته وي نا خانان مانان چې دي چې کینی شریفان دسي چرته خان ګوره د ډمتوب دکاني وېستي چرته خان ګور میوزیک سنټرو دکانونه د چا دي د خانانو دي وی سی آرونه د چا په کور کې پراته دي د خانانو دا بلو پرنټونه د انډیا والا د چا په کور کې چلیږي د چا خزي ګوري د خانانو شریف زاغه سړی ته وایم چې خزه سټی ته پی پردي لوخي ویسي او بیګاله روټای د چا خزه چې په چا درو کې بربنډي ګرځي دا شریفان شریف دې ته دوی چې کینی مونږ ته رزیل هغه څوک چې د چا خزه بربنډي رزیل هغه چې د چا دور بربنډي رزیل هغه چې د چا سوی ګاندي مونږ شریفان مونږ ټیم راشي مونږ جنازې ټیم راشي جنازه کو د سړیتوب وخت راشي سړیتوب کو شریفان مونږ تاسو پوه شئ دا زمون ملک دی دا زمون خلق دی تاسو غریبان دغه خلکو ته بیا نه چینی کی د دې خزه ته تاسو بیبي وایي بیبي دسه بیبي ورته مو وای خوار شي یا ورته خراوایا یا ورته بوروایا یا ورته ګډوایا یا ورته بیگم وایا بیبي خو بیبي عائشہ وا بیبي خو بیبي فاطمه وا بیبيانه خو هغه څوک دي چې د 90 کالو شوي د 90 کال او په 90 کالو کې د خپل کور د کوسې مخم نه دلیدلې 90 کاله د کور د کوسې مخه نه دلیدلې بیمار ده او تر اخیری سلګي چې نر ډاکټر مال رانول خزه ډاکټر و نه خزلم ز پرده نه ښکارا کو مړه شو خزه ډاکټر ته ځانو نه خو بیبي خو دې ته وي دا بیبيان زما عزیزانو عرض مې داو چې قران کریم چې څه ویلي دي دا رښتیا دي یو ورځ به د بلې نه بدتري بل به د بلې نه بدتري دا څه وخت براشي چې انسانان به وحشیان پلار به د زوی نه پرې ناره وي زوی به د پلار نه پرې مور د لور نه لور د مور نه هر سړی به په ځان همغه وخت خبره مې دا کوله چې قران کریم د خدای کلام دی دا تر اوسه پورې چې څنګه نازلو همغه سه باقی دی او دا نور کتابونه ولی ختم شو بعضی خلک تاسو مانه سوزله دلته چا کړو چې دا عیسایانو سره نکاح د مسلمان کیږي کنه کیږي دی وخت کې عیسائی خزه سره نکاح د مسلمان قطع نکیږي ځکه عیسایان نه دی پاتې ټول مشرکان شي
عیسائی خزه سره د مسلمان به مسلمانې دونه نکاح کیږي چې کومي صحیح خزه انجیل د خدای کتاب غني، عیسی علی السلام د خدای پیغمبر غني، عیسی ته د خدای زوی نه وای، بیبي مریم ته د خدای خزه نه وای. دا عقیده چې د کومي عیسایانی وینو هغه سره نکاح د مسلمان جایز. اوس چونکې عیسایت ټول شرک شوی دی، لہذا د مسلمان نکاح عیسایانو سره نه ډیرو کړی دي. فلالم عیسایانو وا مسله د سیده مسلې هر چاله معلوم هم نه مسلو دا ګران کار دی. یو دامه واوري چې دا خزه چې یو بل ماشوم لته ور کړی دا مسله ګوره هر چانه تاسو مکوي نه پیار څوک ویږي. خاص مفتی او لوی مدرس عالم چې نه نو دا مسله ګوره هر چانه تاسو مکوي، ځکه چې یا به حلاله در باندې حرامه کی او یا به حرامه در باندې حلاله کی. خیال مرغه چرته سورګری نو شاګل نه چرته یو سړی او سری ګری ته نکریزي ور کړی نو بس هغه سورګری شاګل نو هغه ار سورګری به چې کتو نو شاګل بخل کورتل بابا ار سورګری شاګل نه خو ارشه یو سورګری شاګل نو چرته مولای د دې دا معنا نه چې پاره مسله به پويږي. عالم سړی نه د رضا د مسلې تاسو کول پکار عالم سړی، ځکه چې تاسو پکې یو فرق وایي چې دی جنای چې د دې خزه تیر او دلې ده نو چې کوم الک سره تیر او دلې دی الک له نور کې د بل رور خیال برا بل رور سره کېږي، ځکه چې دې ته دی الک سره او دلې ده نو دا قسمه مصیبت ډیر جوړي. کومه جنای چې د کومې خزه په خلت دی خلک کې دي د دې خزه په ټولو زمانو دا جنای حرام ده کمخ کیو کرو ټیک شو. کوم الک چې د کومې خزه په تی باندې خلک کې خوا د دې خزه ټولې لونه په دې الک حرام دي کوړان دی او کرو خیال مرغه دي. از جانب شیر ده اما خواهش شوا واز جانب شیر خار زوجان فرو. نو دا مسئله کې هم ډېر احتیاط کوی، هر څوک د دې اهل نه چې دا تپوس ته سړی. عرض مې داو چې الله هغه ذات ته چې مالا ابتداء له ولا انتها. په دې کې نور خبرې دي ان شاء الله بلې جمعه ته تاسو سره کوم. اخیری خبره دا ده چې قران کریم په خپل زوړ هيئت باقی ولې پاتې دي. ټکه مې یاد ده زکه چې څومره صحیفه د اسمان نه نازلې وي یا د قران نه سوا د درې کتابونه دي. ان له لحافظون ټکه په یو صحیفه او په یو کتاب کې نو الله وی دا قران ما نازل کړی دی او زبد د حفاظت ته دا د حفاظت ټکه د بل صحیفه او بل کتاب متعلق خدای پاک نه دی ویلي. او د قران متعلق ولي وي زکه وي چې نور صحیفه او کتابونه وقتی او عارضی قانونو نو الله داغه د حفاظت ذمہواری نه واغسته چې بس پیغمبر وی قانون به وي چې پیغمبر ختم شي قانون به هم ختم. قران چونکه تر قیامت پورې چلون کې قانونو نو دا خدشه کې دی شو چې د رسول الله نه رسول دا قران کې رد او بدل چرته رانی شي. نو الله وی چې انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. یا الله دې قران سره به سکیږي اے حبیبه قران ما نازل کړی دی او زما خدای چې تر سو آبادی د قران حفاظت وکړي. نو دې کې رد او بدل ځکه نه دی شوی چې د دې څوکیدار چې هغه د خدای ذات دی. انو تاسو ته مخ کې ویلیو چې جی غم دیوار امت را کہ باشد تو چو پشتیبان چی غمز موج بحران را کہ باشد نوح کشتیبان. وای هغه کشتای تا هغه دیوال ته د پریوتو څه یاره دا چې د کم دیوال پشتي جناب محمد رسول الله هغه کشتای تا د غرقېدو څه یاره دا چې د کمی کشتای مانګه حضرت نوح علیه السلام. نو هغه کتاب کې رد او بدل څوک کولای شي چې د کم کتاب نگهبان خدای په خپل کوشش ډیر شوه. درنګانو دا کوشش هم کړو چې د انجیل غوندې ګوتی په دې قران کې موه چا ورته وی چې د یو کتاب حافظم نو څومره کتابونه چې آسماني نازل دي حافظان پکې نو واحد کتاب قران دی چې دې کې حافظان دي. نو کتاب کې خو به ترد بدل پوه کې د حافظانو په سینو سره بل څه چل کې دا خو مسلمانانو ته یاد دی په جبا. بیا انګريزانو یو بل چل کړ مليان خو قبر کې دادی دیوی چې دا د قبر معاملې به مونږ معلومو څنګه معلومو به څنګه سړی مړ شوی خخ کو ور سره دنه میکروفون کې چې د سره څه سوال جواب کیږي چې مونږ یې واورو
لاره تار بوتله ده میل 2 میله سړی حق کو خلق تلار خو چې نیمه غنټه تیر شو چا چاغه وګونو تاسیزونه لګولی داسې आवाज پکې راغی چې ټول په ځای هلاک شو او چاته حل نه وی چې دا आवाज څه شي کم شي چې قدرت پټ ساتل دي راز څوک نشي معلوموله واخر دعوانا ان الحمد لله. حضرت حنظله واده شوه دی او د واده ډومبه شپه ده خوب ګوري چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په احد کې په وینو رنگ ولا ډومبه شپه د واده او کټنه ټوپ الله اکبر کو کټنه ټوپ ناوې رونی ورسول چراوی ویل حنظله خوب کې ویری دی وینا طبیعت خراب شو وینا څه چلو ویو بی بی خوب می ولید واز چې پچا مې ما آپ وینو رنگ دو هوت په میدان کې ولاړ نا وی ورته وی جو حنظله دوا دړم به شپه دی دا شپه زندگی کې ډېر د خوند شپوي سملا رامو کا حنظله ورته یو بیبي یو طرف تستا مینا دا بل طرف ته د محمد رسول الله مینا دا ستا غلدی زرګنا ناویان دے د محمد رسول الله په یو ساس کی وینه باندې قربان شي سملا بیبي او زلاړم تورې راواغست ناوی ورته وی جو حنظله ما خود پرانا کی لیدلم نه پرانا کی ملی دلم نه قتال ته شهید شوي زبد د قیامت په ورځ څه په جنم چې دا زما خاول نه دې ټکی تم خیال دې چې پرانا کی مې نه لیدل خزو بسړی چرته لیدل اوس خو پلارالو لوړه خوشی کړی دي چې ځان له پخپله خواخ کوي کنه دا داسې لاران ورته وی لونو ته چې ځان له خوخ کوي که په هسپتال کې دی خوخ کو که په مال روډ دی خوخ کو که په صدر روډ باندې دی خوخ کو که په زیارت کې دی خوخ کو که په اګیرو کې دی خوخ کا ګرځا ګډي ځان لا ګډ په خپل خوخه اے شرمې دلو بے غیرت اے شرمې نن چې ودیږي هغه ځان لا په خپل خوخ کړي حنظله خدا ورته وی چې سړیا ما خو پرانا کی لیدلم نه قتال ته شهید شوي زبد قیامت په ورځ تا څنګه په جنم چې دا زما خاوند حنظله د خپل لستونه اوښلو او بیبي ته وی جو بیبي زما دې لستونی ته وګورم کزال ته شهید شوم د قیامت په ورځ با د محمد رسول الله د نشان لاندې چې د چا لستونه شلې دلې یا بستا خاوند وی په یو منډلار چې ګوري حضور علی السلام غاخ مبارک شهید شوه وینو نا رنگ بنگ حنظله شورو وکړه چې شورو وکړه حنظله شهید شو حنظله شهید شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم تپوسو کو چې حنظله واده شوه ونن صحابه ورته یا رسول الله حنظله پروت دی جبريل علیہ السلام راغی و یا رسول الله الله وی چې حنظله له غسل ملائکه ورک د کورا به غسل راغلو او دلته شهید نو دله به غسل ملائکه ورک جبريل ورته او با چاو ملائکه غسل ورک الله حضرات محدثین اوس د حنظله نوم چې اخی نو هغه سره وی حنظله غسیل الملائکه هغه حنظله چې ملائکو ولا غسل ورکړي غسیل الملائکه عزیزانو عرض میں داو چې الله دې نراولي هغه وخت
کستا په ملک حمله وشوه د حنظله ایمان پیدا کا په یو هوا بروانه او داسې به خوشاله چې د خدای لاک لاک شکرونه به وباس. مونږ ولې جنگ نه یریږو؟ مونږ ځکه جنگ نه یریږو چې مونږ نه خزه پاتې کیږي، مونږ نه جایگیر پاتې کیږي، مونږ نه بلډینګونه پاتې کیږي، مونږ نه بنگلې پاتې کیږي، مونږ نه بنز موټر پاتې کیږي، مونږ نه په بانکونو کې فکس ډیپازټونه پیدا. دا پلیت مردار خواره وګورئ. په دې بانکونو کې د دولتمنو پیسې پرتی دي فکس ډیپازټونو کې. فکس ډیپازټ لک پسې 1100 روپے حکومت سود ورکړي. 60 لکه 10 لکه 50 لکه فکس ډیپازټ کې خېدي بیغامه بیغه چوي پروت بانک کې می پیسې خېدي هغه منافع وي راځي دوی په منافع نامه یې دا ټول آرام خاره. مونږ هم آرام خاره دا د سود د زکات پیسې دي مونږ په سیراوړي مدرسو ته او جمعهتونو ته ملازم شکرانه ده چې مال راکې شکرانه ده چې سرکاري افسر له ورکی رشوت شي او چې پیر صاحب له ورکی نو نظرانه شي. تاسو پوه شئ دي عرض میں داو چې بادشاہانم لاړ هغه جرأتمن خلقم لاړ چا بچ سر پتلی کې دا الله د پاره ګرځولو هغه لاړ. بادشاہ وزیر توي کل یوم هو فی شان اور ورځ د الله په یو نوی شان کې پوي مې کا هغه دی ورځ مهلت را کچ ز سوچ کوم کور تراغه نو غمگین پروت ته چې تپوس چانو کمولانا تپوس کوم نو دا حزما بی عزتی ده. ځکه چې وزیر اعظم د مولانا څنګه د مسلې تپوس. تاسو د خپل وطن کې وګورئ چې د کلی کوم مالدار سړی کنه او مولا له مسلې تپوس کې یاره مولا صاحب دې مسلې متعلق ستاسو خیال دی دا څه خیال نو سړی غوړی مولا ورته شروع شي د الف نه تر یې پورې ارڅ ورته بیان او کسپیرین ورته وی چې زه بیا وګورو او یې لګ بیا وګورو کنه او کغوړی نو ورته پلاني کتاب کې داسې لیکلي پلاني کې داسې لیکلي پلاني کې داسې. نن سار پلار را روانم یو سړی راغی نو ما ته وی چې یاره ډېر سخت غوسه کې کور والاو ته مې وی چې ته په ما خور مور خو ډېر غوسه کې وم ما ایله خو دې کار کړی ایله دې کار ویل ولې مال څوک خزه ته خور مور پر رضا وایي دا تاسو راشي مولا ته چې مولا صاحب ډېر په غوسه نو تاسو په غوسه چې زمکه اسمان نه پیژنه خسته خزه ته یو دوه درې وي توس ما دوکه کې په غوسه نه چې د شراب په نشه کې دی یو دوه درې ورته ویلیم چې ستا عمر دا خزه بیا پتا نه راوږي تر څو پورې چې بل میړه نه کړي هغه سره شپه نه تیر چې ستا عمر چې د شراب په نشه کې دی ورته نو ستراشي مولا له دوکه ورته ډېر په غوسه یاره جنو زمکه اسمان نه پیژند داسې په غوسه نو پر ازام سو خزه له طلاق ورکړي طلاق مل ورکړي چې ورته په غوسه یې کړ نو زه تو کا کوله وای جنو ډېر په غوسه ما او ورته مې چې ته په ما خور مورې ما یې لدی کار کړ او مال دلته یو ټکی وکړ په دې علاقه کې په دې مسله ګوره بل څوک پويږي نه او ما نه بتا پوس کې کچا درته څوې غلط به ویلي او بیا به زنه پریدم په منبر به یاد نو خیر یاد خو مې کوخو نامه مې نه داس نو مال پری به نه د کله راشم ما یو دوه درې ورځې پس راشم نو چې دوه درې ورځې پس راشم نو بیا به دوه درې ورځې پس ورته نور دا ورچ تا ته پته ولګي چې دینم دنیا کې څه شه ده دې پسین دوړ دود کول حکمت کو اپنا گم شدہ لال سمجھو جہاں پاؤ سے اپنا مال د دنیا د قانون نقطو ته خو د وکیل بلخانه ته ورمشه کابلای ته وکیل نه ټیم وامله تعالی خو د قانون یو نقطه وخه تا د پاره خو د عدالت یو باسو کی چې اول در نظر 2000 روپۍ نه یاست زه د خدای د قانون وکیل مفتم غواړی او
الټپ ماته خان استاد سوجي څه خیال دی دې مسلې متعلق ورته نه پوهیږم نه خیال نه پوهیږم زه رکشا بیا راشه بیا راشي ورته بیا راشه بیا راشي ورته بیا راشه دین معشوقه ده او معشوقه وي جوړې دي په مخ د فراق خو نکړې لارې ته په کوم دلیل زما د مینې داوا ده دا نن تاسو ته دا دین سپکم زکه سپک زکه چار شپه په دې لوټ سپیکر وګوره د مليانو سال جوړ کړنګا 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 یو طرف نه لګي بدا ورته یو نه ناخخ کاری چې د تړتړو ته خپل مخامخ کړي او بس لګي دا ورته یو نخرخ کړي تلاوت وخت معلوم نه دی د ترجمه وخت معلوم نه دی د مسلو وخت معلوم نه دی چرته په کلو کې دا غوبل جوړي چرته واوري دا ډله بازی بغیر د جمعې یا چرته خاص پي تقریری میلاد شریفی وغیرہ وغیرہ دین سوا دا نه بند کړي دې سيزونو دین بے قدر دین بے عزت دین خدا سے شه دې چې تب اور پسې ځان ملنګای په خدای قسم دا حدیث او دا قران چې دا نن تاسو ته به پیسې نن که خیالو کوي دا دنیادار خلق هغه جمعات تنظیم نه چې چرته تقریر کی وې دلته ټایم زیات لګي ستا دا ټایم ډېر قیمتي دی ټایم دی قیمتي دی ټایم زیات دا مونږ به قدر هغه شی نه دی چې په دې منبر علما او تاسو ته بیان دا خو چې ورپسې ګرځي د قیامت علامو کې به یو علامه دامي چې سلوي خترځي به یو معمولی مسله پسې سړی ګرځي د سیمولا باندې پیدا کیږي چې معمولی مسله ده هغه حالات جوړيږي لګیا زما عزیزانو عرض مې دا چې د دین یو خاص وخت داغه قدر او وقار بس باریکات د دین با محفوظ ساتي ابو بکر صدیق شاہی پرخوا گدا شو دي دا حدیث امام بخاری رحمت الله علیه با هر لف قدمه پس برکات نفل وک چې خدای مال دې دا توفیق راکړي چې ستاسو پیغمبر په حدیث پسې زرا وای یو حدیث پسې دا ته حدیث ته ترجمات کې بیان یا زموږ مولا دی نه شپه ګوري نه ورځ ګوري او کتاب راځي تاسو پوښی مونږ ته پکار دي چې لک سوچو علم راکې راشي خو عقل راکې نه فکر راکې نه د وخت مقتضیات نه پیژنو د وخت نزاکت نه پیژنو د سړی شان او شوکت هر سړی ته وګوري داغه د شان مناسب خبرې به ور سره کوي سړی ته وګوري چې د کم مزاج دی نو هغه مزاج مطابق خبرې به ور سره سړی اکړ خان غوندیو او هغه تاسو وک ورته نیم خبر کی بل مولا لاش اوس ما ته وای چې وته دومره لوی مولا زچا درته ویلی چې لوی مولا ما خاص زه خلا چړم نه زه تاسو پوښ بادشاہ وزیر اعظم اوس دا تصور کوي چې مولا نه تاسو کوم زما بي عزتي ده اوس څوک غلام ودده اگر هغه ته تاسو کوي چې صاحب ولی پریشان ورته بادشاہ رانه مسلې تاسو کړې ده زه خو والله کته څه وې څه مسله ده نو ته په څه پوي وې صاحب زکه پويګم چې دا دین میراث ته د غریبي سینې دین دې دا میراث ته د غریبي سینې همیشه قران او حديث اوګي نهاري تګي سینې د یو زمانه نه بل زمانه ته نقل کړي مالدار وسینو قران د یو زمانه نه بل زمانه ته نه نقل کړي غریب او اوګي سینې دا زه غریبم ستا غلامم زه پوهیږم و کل یوم هو فی شان الله وی هر ورځ د خدای په یو نوی شان کې بادشاہ وی چې هر ورځ دا نوی شان معلوم کړي چې دا دې غلام ورته وی ما بوزه بادشاہ له چې ستا په ځای جواب وډره سبا غلام را روان کو بادشاہ ورته وزیر اعظم ته چې تاسو نه وکړو مسلې پته دی ولګول وایو چې زما دا غلام به جواب درکړي
دا سکوس پاس ګوري چې وزیر اعظم نه پوهیږي نو غلام ورته وای غلام کل یوم هو فی شان هر ورځ د الله په نوی شان کې دا څه شي هغه را پاسې دوی وکړه تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب